سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په مو کړی دی اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه لنډ او مهمه خبرونه ته ذبیح الله مجاهد وایي چې د استانبول ناستې ناکامي د پاکستان غیر مسؤلانه چلند پایله ده. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي دی چې په استانبول کې د پاکستاني پلاوي د همکارۍ له نشتوالي او غیر مسؤلانه چلند له امله ناستې پایله ورنکړه. نوموړي له ترکیې او قطر څخه د منځګړیتوب لپاره مننه وکړه او بیا یې ټینګار کړی دی چې افغان خاوره هیڅوک د بل هیواد پر ضد نشي کارولای. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد په ایکس خپره کړې خبرپاڼه کې راغلی دی چې د استانبول ناسته د نومبر 8 او 9 نیټه د ترکیې او قطر په منځګړیتوب ترسره شوه. نوموړي د دواړو هیوادونو له همکارۍ مننه وکړه. په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د اسلامي امارت هیله دغه وه چې پاکستاني پلاوی به د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته په مسؤلانه او رغنده ډول د ستونزو د اساسي حل لپاره حاضر شي، خو پاکستاني لوري په خبرو کې خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه پر اسلامي امارت واچول او خپل د خپل کورني امنیت یا پر اړوندو چارو د مسؤلیت منلو چمتوالی ونښوده. په خبرپاڼه کې دغه ډول چلند غیر مسؤلانه او د همکارۍ پر ضد بلل شوی دی او پکې راغلی دی چې د منځګړو له هڅو سره خبرو کومه عملي نتیجه ورنکړه. د افغانستان اسلامي امارت په خبرپاڼه کې په ډاګه شوی دی د پاکستاني پلاوي لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیه د دې لامل شوه چې د اسلامي امارت له نیک نیت او د منځګړو له ټولو هڅو سره کومې پایلې ته ونه رسیږي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي دی چې اسلامي امارت به هیچاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي او نه به بل هیواد ته اجازه ورکړي چې د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او امنیت ته زیان ورسوي. نوموړي په دې اړه وویل د افغانستان د ولس او خاورې دفاع د افغانستان اسلامي امارت شرعي او ملي وجیبه ده او د هر تجاوز پر وړاندې به د اعلی په مرسته او د خپل ولس په ملاتړ کلکه دفاع کوي. خبرپاڼه پاکستاني ولس ته هم مخاطبه ده او وایي چې د دواړو هیوادونو خلک ورونه دي او اسلامي امارت الله هم د سیمې د خلکو لپاره د امن هیله لري او د خپلو وړتیاو په حدود کې به ورسره همکاري کوي.